لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې پښتانه صرف په ښځو نه راندي، که هغه په کور کې او که هغه په یو ملک کې او که هغه په یو معاشره کې. خو د پښتنو دغه بدقسمتي ده چې دوی په ښځو نه راندي. او والله که د چا زورور کس د حجرې مخې ته ټوخې هم کوي، ویره به خان به بد ولګي. اوس تازه واقعه زه تاسو ته وایم، تاسو ته پته ما خو د هغې پیج ډېر نه دی کتلی، خو ډېرو خلکو به کته او بیا به یې ذکر کوه چې یاره شمشو بیبي چې عایشه ګلالی ګیلمنه نومېده، هغه چوویشته په ټکسلا کې او مړه یې کړه. لوی غرق وبل جوړ شو په سوشل میډیا باندې. پلار هم راغی او وروڼه هم راغلی او ټول خپل خپلوان یې راغلی چې موږ سره ډېر لوی ظلم وشو، او پلانکي راغلی لور وجلې ده، ډنګري راغلی لور وجلې ده، دا چل شوی دی هغه چل شوی دی، څه لوی شرمول پرزول جوړ شو. خو اوس چې تفتیش وشو او هغه چې چا وجلې ده، نو چې هغه نومونه واورئ نو تاسو به اریان دریان شئ چې دا پښتانه کمې لوبې کوي. په دوی باندې تر اوسه پورې خدای پاک د کاڼو باران ولې نه دی کړی. نومونه خو راته وروستو ښیم، خو لوبه دا وه چې ورته یې ویې چې وروره تا چې څه ګټلي دي دا موږ پسې ولیکه، دا بنګلې موږ پسې ولیکه، او دا په سوشل میډیا چې د کروڑونو روپۍ ګټلې دي دا هم زموږ اکاونټونو ته راواړوه، ځکه چې هېڅ پته نه لګي که بیا ته واده وکړې نو موږ ته به پکې څه میلاویږي. سوچ وکړه که نه. نو څوک راپاڅېدله؟ پلار یې راپاڅېده، خپل سکه پلار چې نوم یې فضل دی. ورور یې راپاڅېده، خپل سکه رور چې نوم یې بشیر دی. د تره زوی یې راپاڅېده، سکه د تره زوی چې نوم یې احسان دی. د دې پلار یو ترو وه چې روزي خان نوم یې دی، هغه هم ورسره و. او بیا د تره د زوی یو زوی و چې یاسین نوم یې و، هغه هم ورسره په دې کې ملګری و. نن د پنډه د سی سی پی او په وینا باندې، مشتاق سکیره په وینا باندې، بیا اس اس پی اپریشن طارق محبوب باقاعده پریس کانفرنس وکړو. هغه دا وویل چې دا یو پلان مرډر و، دا یو مکمله منصوبه دوی جوړه کړې وه چې یاره لومبۍ خو یې دوی ته دا ویلي و چې یاره هسې خو یې ورله د غیرت نوم ورکړی دی که نه، خو موږ خو هر سره د غیرت نوم ورکوو، خپل مقصدونه ترلاسه کوو. چې ورته یې ویل چې خپل ټول مال دولت موږ پسې انتقال کا، پیسې زموږ بینکونو ته راواړوه، بنګلې موږ پسې ولیکه، او موږ سره سټامونه وکړه چې څونه پیسې ته ګټې هغه به دومره به سته وي، دومره به زما وي. هغې ورته ویل چېرې زه خو ستاسو خور یم، زه خو تاسو کره اوسم، تاسو سره یم، او ګاډي مې دله واغېشتل، بنګلې مې دله واغېشتې، موټر مې دله واغېشتې، او باقي هم که څه پیدا کومه نو ستاسو مخې ته دي، بس تاسو هم را سره په عیش و عشرت کې ژوند تېروئ. خو به هر حال حرس خو حرس دی که نه. دوی دا منصوبه جوړه کړه چې یاره موږ به یو داسې ډرامه جوړه کړو چې دا ګیلمنه به په چا باندې ګیلمنه به مړه کړو، او په چا باندې به دعوه وکړو چې یاره پلانکي سره د دې د کیس او یا د پیسو څه مسله وه او هغوی وجلې ده، او مطلب یې دا و چې لکه د دې دا هر څه خو موږ ته پاتې شي، او ورسره په نورو خلکو باندې دعوه وکړو، نو یو قسم زموږ نه به پام هم وړي، او د هغې کسانو نه هم کېدای شي په کروڑونو روپۍ وایلو. خو دا پنجاب پولیس خو تاسو ته معلوم دي، او مشتاق سکیره زه پېژنم، دلته زموږ په صوبه کې هم پاتې شوی دی، ډېر تکړه افسر دی، اوس سی سی پی او دی د پنډی. هغه بیا وایي چې ما به لمحه په لمحه دا کیس ټریس کو، او د 450 کیمرو په ذریعه باندې ما دې پسې لټون کړی دی، او دغه شان عام جاسوسان مې ما پسې خواره کړي وو د سی ډي دپاره چې وایي د اصلي حالاتو نه ما خبر کړې. نو بالاخره وایي موږ دغې نتیجې ته بیا ورسېدو چې موږ یې وله پلار راګیر کړه، په یوه کمره کې پلار یو شان بیان ورکړه، رور یې په بله کمره کې بل شان بیان ورکړه، د تره زوی یې بل شان بیان ورکړه، د پلار تره یې بل شان بیان ورکړه، د تره د زوی یې بل شان بیان ورکړه، او بیا د هغې نه پسه بالاخره بس هغوی ومنله چې او بس شوي دي، نو ځکه چې نوره خو څه بانه ورتله نه. نو تاسو سوچ وکړئ چې د دغه کیس ډراپ خو د دغه کیس سین خو ډراپ شو که نه، خو اوس دا کوم کسان، دا کوم بې غیرته کسان چې پاتې شو چې دا خپله لور او خپله خور او خپله تره لور یې وجلې ده، او په پیسو یې وجلې ده، د پیسو دپاره یې وجلې ده، تر اوسه پورې چې ولې کروڑونه روپۍ ګټلې او په ټیک ټاک باندې فحاشي کوله، نو د دوی دپاره دا د غیرت خبره نه وه، د دوی غیرت نه راوچتېده.
خو چې اوس ورته پته ولګېده چې یاره دا جینۍ چې ته ځان له واده به کوي او دا جینۍ به ځان له کور جوړوي نو بیا خو به دا هر څه دې سره ځي نو اوس ورته بیا د دې وجله غیرت وګرځېده چې دا اوس د غیرت خبره ده او هغه شرطونه منل چې کوم شرطونه ورته دی ښودله خو دا تیشتو کالو جینۍ وه هغې ته خو عمر پروت و نو تاسو سوچ وکړئ چې زمونږ پښتانه کمې لوبې کوي په دې زنانو باندې ډمې ته جوړې کړي د ډمو خوراک ته ناست دي د ډمو رزق ته ناست دي او په آخر کې چې ځان ته پوره کړي نو هغه ډمه مړه کړي وایي دا ډمه ده دا مونږ پښتانه چې دا ډمې راولو دا ډمې ګډو دې ته ګیر چاپېره چې دا کم کسان ناست او دا پیسې پیشیندي نو آیا دغه ډمه ده او که نه دا پیسې چې پیشیندي دا ټول ډمان دي اول خو را دې فیصلې وکړئ دا اجلاګان چې تاسو راولئ او دا ټول خلک په ګیر چاپېره ناست او پیسې پې نولي نو دا چې کوم درته ګډېږي د اجلاګان دي او که نه تاسو اجلاګان یې چې دا کار کوئ د دې خبرې فیصله خو وکړئ که نه اوس په دې ټیک ټاک باندې چې کومې جینکې د حد نه وځي او یا فحاشي کوي نو هغه تاسو ګورئ که تاسو نه کتئ نو تاسو ته پته نه لګېده نو چې تاسو یې ګورئ دې دا مطلب دی چې ستاسو فحاشي خوښه ده که نه که ستاسو فحاشي خوښه نه وه نو تاسو به دغه ویډیوګانې نه کتئ ما په خپله صرف د دې لپاره یو ځل وکته چې یاره د دې آی ډي څه ده د دې نوم څه دی او دا واقعیت څه چله شوي دي نو ما کار څه دی چې زه داسې آی ډيګانې ګورم خو چې څوک ګوري نو هغه به په خپله د فحاشۍ شوقیني که نه ځکه به یې ګوري که نه دا د هغې چې په میلیونونو فالورانو نو دا قاضیانو دا ولیانو دا څوک دا همدغه کسانو چې دغه شیزونه یې خوښول او چې په آخر کې بیا څوک مړه کړي وایي ډېره د غیرت کار یې وکړه خو چې تاسو چې تر غیرت کار ونه کوئ ای پښتنو لعنت شو په تاسو شه